کریم جنات د یو فاست بالر په حیث نشي لوبېدلی. سلامونه او نیکې هیلې د کابل غاګ میډیا چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آلراونډر لوبغاړی کریم جنات وروسته له هغه چې د شلاوريزو لوبو روان نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې ښه ونه لوبېد، پر خواله رسنیو د افغانانو لخوا له سختو غبرګونونو سره مخ شو. په دې ویډیو کې په ټوله کې د کریم جنات په توپ اچونه بحث کوو او په دې غږیږو چې آیا کریم جنات تر اختیا هم د یو فاست بالر په حیث د افغانستان لپاره لوبېدای شي او کنه. کریم جنات په 9 اوریزو لوبو کې د افغانستان لپاره د آلراونډر په حیث لوبېدلی. د 14 منډو او سد سره یې توپ وهنه کړې او په یادو لوبو کې 9 ویکټې اخیستي. هغه خپل لومړی لوبه د 2014 میلادي کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې ترسره کړه. له هغه وروسته مسلسل په ملي لوبډله کې لوبېږي. کریم جنات د یو میډیم فاست بالر په نوم لوبه کوي. په کرکټ کې فاست بالران ډیر چټک بالینګ کوي. له هغه وروسته د فاست میډیم کټګوري ده چې د دې کټګوري توپ اچونه هم ښه سرعت لري. له فاست میډیم وروسته د میډیم فاست بالرانو کټګوري ده. میډیم فاست بالران تر ډیره له سوینګ سره توپ اچونه کوي، یا په بله معنا میډیم فاست بالران د سوینګ بالران دي. د مثال په ډول موږ د هندستان بنویشور کمار او دیپک چهر لیدلی شو. دوی د بال په سرعت ډیر تمرکز نه کوي بلکې کوښښ کوي چې سوینګ وکړي. که موږ د کریم جنات توپ اچونه وارزو له بده مرغه وبګورو چې نه سرعت پکې تر سترګو کیږي او نه سوینګ. کریم جنات په ټوله کې کوښښ کوي چې فول لینت یا مخته توپ اچونه وکړي. ډیری وخت یارکر کوښښ کوي خو د کریم جنات د توپ اچونې سرعت هغومره نه دی چې په دغو لینټونو توپ اچونه وکړي. په کراتو لیدل شوي چې د کریم جنات د توپ اچونې سرعت تر 115 کیلومتره پر ساعت څخه پورته نه وي. دا چې کریم جنات نشي کوی چټک بالینګ وکړي نو باید د توپ یو ښه تاوونکی وي. خو له بده مرغه د کریم په توپ اچونه کې سوینګ هم نه لیدل کیږي. د یو ښه فاست بالر یوه بله ځانګړنه دا وي چې ښه سلو یا چینج آف پیس بالینګ وکړي. کریم جنات ځینې وخت د چینج آف پیس بالینګ کوښښ کوي خو هغومره پکې کامیاب نه دی ثابت شوی. که د فاست بالرانو یو څو مثالونه راوړو، د افغانستان بل ځوان او چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي د 19 کلونو ځوانانو په تیر نړیوال جام کې ډیر ښه ولوبېد. دا چې فاروقي تر 143 کیلومتره په ساعت سرعت توپ اچونه کولی شي نو دی ځکه د یارکر او فول لینټ بالینګ په کولو کې کامیاب و. که بل مثال کې د پاکستان شاهین افریدي راوړو، شاهین کولی شي تر 115 کیلومتره پر ساعت سرعت سره توپ اچونه وکړي. شاهین ډیر په اسانۍ یارکر او فول لینت بالینګ کوي شي. د شاهین د بالینګ سرعت هغه سره مرسته کوي تر څو د فول لینت بالینګ په کولو کې بریالی وي. که دا ویډیو راټوله کړو نو دومره ویلی شو چې کریم جنات د یو فاست بالر تمثیل کوي. کوښښ کوي چې فول لینت بالینګ وکړي. دا چې کریم جنات پوره سرعت نه لري د چټک بال په کولو کې ښه نه ثابتېږي. بل خوا دی په خپل توپ اچونه کې سوینګ نه لري ځکه خدای د یو ښه سوینګ بالر په حیث هم نشي لوبېدای. نو کریم جنات ته پکار ده چې یو څو وخت له ملي لوبډلې لرې واوسي، په کورنیو او تجارتي سیالیو کې ولوبېږي، یا هم په خپل سرعت کار وکړي او یا هم په خپل سوینګ. نو ګران دوستانو، که دا ویډیو مې خوښه شوي د داسې ورته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل کابل غاګ یا وایس آف کابل سبسکرایب کول مه هیروئ. د الله په امان.